سلامونه ښه لیدونکو، نن درته د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ځل یو پاچا د ښکار کولو لپاره له خپل لښکره لرې لاړ. دومره لرې لاړ چې خپله قافله ترې ورکه شوه. پاچا نوار پار خطا شو او ډېر پریشانه شو. له څه ځنډ وروسته د یو کوچي سره مخ شو. کوچي د پاچا ډېر زیات قدر او تعظیم وکړ او پاچا یې خپلې قافلې سره یو ځای کړ. پاچا ورته وویل: که کله هم ښار ته راغلی نو زما محل ته راشه، زه به ستا ډېر زیات خدمت وکړم. پس له زیاتې مودې دغه کوچي ښار ته لاړ او ویې غوښتل چې پاچا ورسره مرسته وکړي. کله چې محل ته داخل شو، ګوري پاچا په جاینماز ناست دی او دعا کوي. کوچي ورته وویل: چا نه سوال کوي؟ در حال کې ته خو خپله پاچا د وخت یې. راته یې وویل: زه د هغه حقیقي پاچا څخه سوال او کومک غواړم چې د ټولو مخلوقاتو رزق ورکوي. کوچي وویل: نو بیا خو زه او ته دواړه د یو پاچا دروازې ته محتاج یو، نو زه ولې تا نه کومک غواړم؟ ولې حقیقي پاچا څخه یې نه غواړم چې ستا هم رازق دی او زما هم. پس کوچي له حقیقي پاچا نه یعنی رب نه سوال وغوښت او بیرته روان شو. کله چې له ښاره ووت، یوې صحرا ته ورسید. ګوري چې له دینارو یو بار اوښ له قافلې پاتې دی. بې له شکه چې الله متعال بهتره رزاق او وهاب ذات دی، څوک چې په کامله او خالصه توګه په هغه توکل وکړي.